هند او پاکستان ته ګرم سفرونه موخې او پایلې. په لنډه موده کې څو افغان چارواکو او سیاستوالو هند او پاکستان ته سفرونه کړي او په ظاهره یې د دغو هیوادونو له چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړي دي. د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسي جرګې رئیس او ځینې وکیلان پاکستان ته تللي دي. بلخوا بیا عبدالله جنرال دوستم او محمد نور هم هند ته تللي دي. دوی ټول د دغو هیوادونو له رسمي چارواکو سره لیدلي دي او ویل شوي چې پر افغان سوله یې خبرې کړي دي. پوښتنه دا ده چې د دغو سفرونو اصلي موخه څه ده او څه پایلې به ولري. په افغانستان کې د تیرو 19 کلونو جګړې د هند او پاکستان د نیابتي جګړې رنګ او بوی لاره اوس چې خبره د سولې هم ده، نو دواړه هیوادونه یو له بل سره بیخي متضاد دریځونه لري. امریکا د سولې روانه پروسه د پاکستان په مرسته او خوښه روانه کړې ده. پاکستان پر دې پروسه خوشاله دی او داسې ښکاري چې له دې امله له امریکا سره په ژوره معامله کې ښکېل دی. هند بیا له روانې سولې ناراضه دی او فکر کوي چې پاکستان پکې دخیل دی او هند یو مخ ترې ایستل شوی دی. د سولې له دې پروسې سره هند فکر کوي چې طالبان واکمنېږي او په افغانستان کې د پاکستان رول زیاتېږي. هندي چارواکي ویریږي چې نه یوازې د تیرو 19 کلونو پنګونه یې په اوبو لاهو کېږي بلکې افغانستان یو مخ له لاسه وځي. د دې ترڅنګ هند فکر کوي چې که په افغانستان کې هغه جګړه ودرېږي چې پاکستان پکې داخل دی، نو پاکستان به پیاوړی شي او بیا به پاکستان د افغانستان پر ځای پر کشمیر او هند تمرکز کوي. هند او پاکستان دواړه په افغانستان کې خپل متحدین او یا لاسپوڅي لري. دواړه غواړي چې د خپلو لاسپوڅو پر مړ په افغانستان کې خپلې موخې تعقیب کړي. هند ته د دوستم او محمد نور ورتګ ښایي د سولې په وړاندې د ممکنه عملي خنډ او د جګړې دوام له پروګرام سره تړلی وي، ځکه چې ادعا شوي د هند په مرسته د افغانستان په غوسیمو کې وسلې وشل کېږي او ملیشې جوړیږي چې دوستم او نور پکې نفوذ لري. له بل اړخه پاکستان له طالبانو سره خپله معامله لري. د دې ترڅنګ نورې لارې هم د فشار او خپلو موخو لپاره کاروي. ځینې سیاستوال او چارواکي خو داسې هم ښکاري چې له هند څخه پاکستان ته خپله سیاسي قبله بدلوي او هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې د پاکستان لار تعقیب کړي، څو په راتلونکي کې هم په واک کې او حکومت کې شریکان وي. له همدې امله پاکستان او هند ته ګرم سفرونه دي او ښایي دا سفرونه همداسې دوام وکړي. د هغو سفرونو پایلې به ځکه ښې نه وي چې ورسره دلته د دغو دواړو هیوادونو سیالۍ زیاتېږي، د نیابتي جګړې د دوام هڅې زیاتېږي او د دې ترڅنګ د سولې په چارو کې به هم د ځینو سیاستوالو او چارواکو دریځ او هلې ځلې د افغانستان د ګټو پر ځای د هند یا پاکستان د خوشحالۍ لپاره وي. له همدې امله دا سفرونه د افغانستان په خیر نه دي او پکار ده چې ډاډه ترې وشي.